کار ساخت یک کمپلکس به ارزش 150 میلیون افغانی از سوی ریاست زراعت آبیاری و مالداری غزنی و همکاری یک شرکت خصوصی در ساحه کوتل روضه در مرکز این ولایت آغاز شد. به گفته مسئولین، این کمپلکس که در مساحت 10 جریب زمین در مسیر شاهراه کابل قندهار ساخته می شود، شامل یک پمپ استیشن تیل، مسجد، سوپرمارکت، دکانها، رستوران، مستریخانه و پارکینگ موتر خواهد بود. ریاست زراعت غزنی همچنان میگوید که در آینده نیز تلاش دارد با همکاری بخش خصوصی پارک‌های تفریحی بیشتری را در این ولایت ایجاد کند. موږ سره نور تجاران یا سکتور هم په رابطه کې ده، هغه د موږ د اجارې د اصولو سره سم انشاءالله په نږدې وخت کې به موږ تاسو شاهدان واوسو چې دلته به پارکونه هم انشاءالله افتتاح سي او داسې هاسټل یا مقصد نور هوټلونه یا داسې نور معیاري ځایونه چې د سیاحینو دپاره د جلب یوه مهمه نکته انشاءالله وړاندیزونه سوي دي. ما وغوښتل چې دلته دا یو ترانزیټي سړک دی، د هیوادوالو ډېر ضرورتونه دي دلته. د دې لپاره یو باب ښه منظم پمپ سټیشن جوړ کړم. په دې پمپ سټیشن کې ټول خدمات چې په دې ټول لار کې د کابل نه تر کندهار پورې تر هراته پورې داسې بل کوم پمپ سټیشن نه وي. هغه په هر لحاظ که مسجد دی او که هوټل دی که نور څومره خدمات دي هغه ټول زه دلته ډېر ښه طریقه جوړ کړم. په ډېره غټه سرمایه گذارۍ ته مو اراده کړې ده. از سوی دیگر شماری از باشندگان غزنی ساخت این کمپلکس را یک اقدام نیک دانسته و میگویند که غزنی به عنوان یک ولایت تاریخی نیازمند ایجاد مکان‌های تفریحی و خدماتی بیشتر می باشد. دا ډېر ښه کار ده. دلته خلک راځي، سیل ته راځي او کله په دا غونډیو باندې ناستي، کله دغسې له موټرانو سره ناستي. نو موږ ویاړو چې دلته ښه ځای جوړ سي او ښه پارک جوړ سي. دا د موږ لپاره او د عوام لپاره ډېر ښه کار ده. دلته مثال یو ښه ځای جوړ سي د غزني ولایت او د ډېر سیمو خلکو دلته راځي دلته چکر دپاره د جمعې ورځ چې دلته ډېر خلک راځي چکر دپاره. دلته باید چې ښه ځای جوړ سي، د ټول خلک راځي چې یو ځای کینی. غزنی یکی از ولایت‌های تاریخی و باستانی کشور به شمار می رود که داشتن زیرساخت‌های مناسب و مکان‌های تفریحی در زیبایی و معرفی هرچه بهترین شهر نقش مهمی دارد. از همین رو ایجاد پروژه‌های خدماتی و تفریحی می‌تواند در بهبود سیمای شهری و جلب توجه گردشگران تاثیرگذار باشد.